افغانستان او پاکستان هغه دوه ګاونډي هیوادونه چې همیشه د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ ډېرې ښې او د ورورګلوۍ اړیکې وې او اوس هم شته، خو د دغه دواړو هیوادونو د سیاستونو ترمنځ همیشه لوړې ژورې موجودې وې چې ډېری وخت یې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېزې شیندلې دي. خو څه ډول کولی شي دغه دواړه هیوادونه مشترکو ګواښونو او ګټو ته په کتو خپلې اړیکې ورغوي؟ موږ په نننۍ خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې له اسلام آباد زموږ سره د سیاسي چارو شنونکی او سناتور افراسیاب خټک او همدا ډول خبریال او د سیمې سیاسي او امنیتي شنونکی حسن خان را سره دي. همدا ډول په سټوډیو کې ما سره د ولسي جرګې غړی قادر زاده او په افغانستان کې د جنوبي اسیا د خپلواکو جنرالستانو د ټولنې مشر ضیا بومیا صاحب را سره دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم، خپلو ته پخیر راغلی. اول راځم خټک صاحب تاسو ته. لومړی که راشو د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې موږ تاسو بحث وکړو. همیشه د افغانستان او پاکستان ولسونو همیشه په خپل منځ کې د ورورګلوۍ اړیکې درلودلې دي، همیشه یې اوس یې هم لري، اما د حکومتونو ترمنځ سیاسي ستونزو مشکلات د دې باعث شوي دي چې کله دغه اړیکې ډېرې ښکته پورته ولاړې شي. اساسي علتونه او لاملونه یې تاسو د دې څه بولئ؟ ولې دغه حکومتونه د ملتونو په شان نه توانېږي د ورورګلوۍ اړیکې سره وساتي؟ حقیقت دا دی چې د پاکستان او د افغانستان ولسونو منځ کې د ورورګلوۍ ډېر مناسبات او رشتې موجودې دي. دوی د یو دین منونکي دي، دوی په ژبې، په کلتور، په فرهنګ، په تاریخ، په جغرافیا یو بل سره تړلي دي او په سخته کې د یو بل په کار راځي. متاسفانه حکومتونو پالیسیو کې مشکلات جوړ شوي دي او هغې مشکلاتو خلکو ته مشکلات زېږولي دي. موږ دلته چې پاکستان کې ژوند کوو، موږ همیشه پاکستان حکومت نه دا غوښتي دي چې هغوی داسې پالیسي جوړه کړي افغانستان په اړه کې چې د افغانستان کې کومې ډلې سره باید دوستي ونه کړي، باید افغانستان ټول خلکو سره دوستي وکړي او د افغانستان دولت سره دوستي وکړي او د افغانستان دولت یو مستقل دولت وپېژني. او دغه رنګه په افغانستان کې موږ همیشه خپلو دوستانو سره خبره کړې ده چې هغوی دې خپلو ګاونډي هېوادونو سره خصوصا پاکستان سره داسې سیاست مخکې بوځي چې افغانستان استقلال او د پاکستان خپلواکي په خپل ځای باندې ومنل شي او د ولسونو منځ کې چې کوم مناسبات دي د دې په بنیاد باندې د ورورګلوۍ تعلقات جوړ شي. متاسفانه داسې شوي نه دي. پاکستان کې چې کوم افغانستان باره کې سیاست دی دا هغه غلط سیاست دی چې باچا خان او ولی خان او نور مشران دلته چې وو هغوی په دې همیشه انتقاد کولو چې دا افغانستان کې مداخله ده. متاسفانه هغې ته چغوکې نه ښودو او هغې په نتیجه کې د ترهګري په دې سیمه کې خوره شوه او افغانستان کې ډېر لویه تباهي وشوه او خپله پاکستان کې ډېر خلک ترهګرۍ ښکار شول. نو اوس هم ترهګري د دواړو هېوادونو مشترک دشمن دی، خو متاسفانه چې حکومتونه په دې جوګه شوي نه دي چې دوی یو بل ته لاس ورکړي. علت یې څه دی خټک صاحب؟ ولې حکومتونه تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې دغه شته ستونزې حل کړي او مشترکې ګټې او مشترک ګواښونه دوی سره وپېژني؟ بلکل هم داسې ده چې کوم مشترکې ګټې دي هغه یعنې تاسو وګورئ اقتصادي همکاري کومې خبرې چې په 2014 کې چې کله د افغانستان جمهور رئیس محترم ډاکټر صاحب اشرف غني تشریف راوړی و اسلام آباد ته، نو دلته کې ډېر ښې خبرې شوي وې او ډېر امید زېږېدلی و چې اقتصادي اړیکې به زیاتې شي او سیاسي اړیکې به نورمال شي. خو متاسفانه چې هغه پروسه مخکې لاړ نه ده او زه به دې کې دا ووایم چې متاسفانه پاکستان حکومت هغه وعدې پوره نه کړی شوې چې کومې ډاکټر صاحب اشرف غني سره کړې وې. علت یې څه و؟ دغه وعدې ولې دوی په دې ونه توانېدل چې دغه وعدې دوی پوره کړی شي؟ نو عرض دا دی چې دغه وعدې چې پوره نه کړي نو بیا خو خبرې سمېږي نه. اوس هم د دې وخت ضرورت دی چې موږ بېرته 2014 هغو وعدو ته لاړ شو، هغو وعدو باندې عمل وشي، ځکه چې که هغه ونه شي نو دا خو ترهګري ده او چې خدای به که افغانستان کې اور بل وي نو هغه اور به پاکستان ته خامخا راځي. تاسو اوس هم وګورئ زموږ قبایلي سیمو کې بد حال دی او تاسو ته یاد شي چې کراچۍ پورې دا ترهګري تلې وه، 40% کراچۍ چې وه هغه یو وخت د طالبانو په کنټرول کې وه او دا خبرې بیا هم کېدی شي. ډېره مننه کوم خټک صاحب، انشاءالله بېرته تاسو ته راګرځم.
اوس هم راګرځم بومیا صاحب تاسو د دغې افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ همیشه د سیاستونو ترمنځ ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي اساسي علت تاسو څه بولئ ولې دواړه حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې مشترکو ګټو مشترکو ګواښونو ته په کتو سره داسې یو سیاستونه غوره کړي چې هغلته د یو بل د ګواښولو یا د تهدید ستونزه او مشکل شتون ونه لري زه فکر کوم چې که دغه مسایل له احساساتي انداز نه یو څه هغه تعقلي خواته راواړو او وګورو چې څه عوامل سبب شوي دي او څه وخت دا سبب شوي دي چې د افغانستان او پاکستان روابط پرې ترینګلي شوي دي د شروع د پاکستان د جوړېدو نه د افغانستان او د پاکستان روابط هېڅکله ښه نه وو د حکومتونو بلکې د حکومتونو کله چې محمد علي جناح هلته لومړنی مؤسس د پاکستان حکومت جوړ کړو ملګرو ملتونو ته درخواست د غړیتوب ورکړ نو دلته د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه په وخت کې د سرحدي سیمو د مسلې په سر باندې مخالفت یې وسه یعنې له شروع د پاکستان نه موږ د دولتونو ترمنځ هېڅکله ښه روابط نه دي رامنځته شوي دغه روابط ساړه سره او بالاخره کله به ترینګلي سوله کله به ډېر د جګړې تر سرحده ورسېدله او کله به بېرته را نارمل سوله بیا د افغانستان حکومت ځینې وختونو کې هڅه کړې ده لکه په همدغه وخت کې د نجیب الله خان وزیر د معارف د افغانستان سفر کراچۍ ښار ته او محمد علي جناح سره یې هلته لیدنه کتنه او د محمد علي جناح تعهد چې د قبایلي سیمې به خودمختاره پرېږدي وروسته له ډېر کم وخت نه ښایي یو کال نه پاکستان په دغه تعهد ونه درېده او دغه پاکستان غربي یونټ تاسیس اعلان یې وکړو چې د افغانستان لخوا یې په کلکه د دې مسلې مخالفت وسو په وخت کې وروسته له ډېر کم وخت نه سره له دې چې د لومړیو وختو د پاکستان 11 کلنه دیموکراسي تقریبا ډېره دوامداره هم نه وه یو ډول دیموکراسي هلته حاکمه وه او دوی یو جنګ ګریز پیل کړی خو بیا هم د لومړي ځل لپاره دا نه ده چې افغانستان خدای مه کړه د پاکستان لور ته تعرض کړی یا هم فزیکي انداز باندې ورته کتلي لومړی نه تعرض هم خټک صاحب به تحقیق کړی ده حسن خان هم په دې اعتبار باندې تحقیق کړی ده لومړنی پوځي برید هم د افغانستان په خاوره کې د پاکستان لخوا د تیارو په واسطه وسو چې تقریبا په جنوبي مغلقۍ سیمه کې 200 کسو بېګناه افغانانو شهادت نتیجه وه دغه عوامل دي په تاریخ کې زموږ په اوږدو کې دا رامنځته شوي دي وروسته له هغه نه کله چې افغانستان د روسیې د تهاجم هدف وګرځېده دلته روسان راغلل افغانان یو تعداد له حکومت نه وتښتېدله د ډیورنډ هغې غاړې ته لاړله دا دلته هلته هم په پاکستان کې پوځي حکومت و چې جنرال ضیاء الحق لخوا نه رهبري کېده ډېرې ښه زمینه په لاس ورغلله او همدغه تاریخ ده چې د پاکستان پوځي سیاست ته کلمه د استراتیژیک عمق ور داخله سوله او افغانستان منحیث استراتیژیک عمق خپل وګاڼه او د غرب سره د لابي په نتیجه کې ISI وکولی سولی چې دغه مدیریت توزیع د کومکونو په خپل ولکه کې ونیسي او دغه احزابو ته تقسیم کړي بله بناسب دغه تاریخي پس منظر باندې تاسو اشاره درلوده بیرته تاسو ته راګرځم به اوس یعنې څه ډول کولی شو چې بیرته د دغه دواړو هېوادونو سیاستونه ورغېږي او دغه کوم شته ستونزې ناخوالې چې دي دغې ته نور د پاټکۍ کېږدول شي بیرته تاسو ته زه راګرځم اوس هم ګرځم حسن خان ته ښاغلی حسن خان تاسو د دغې دواړو هېوادونو د سیاستونو ترمنځ کوم ستونزې مشکلات چې رامنځته کېږي اساسي علت او لامل یې تاسو څه بولئ په تاریخي پس منظر باندې بومیا صاحب اشاره درلودله تر کومه ځایه پورې د وخت ضرورتونه دغه څه وو چې حکومتونه نه یې توانېدلي خپل منځ کې هغه ستونزې مشکلات حل کړي او یا هم په خپلو سیاستونو کې هغه ډول چې لازمه ده خودمختاره نه وو یو خبره ده چې کله هم موږ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تعلقاتو خبره کوو نو ما په خیال پکار دا دی چې دا موږ د ټول سیمې په تناظر کې وګورو په دې سیمه کې نور ملکونه هم شته دی هندوستان دی ایران دی یا د شپږ دغه افغانستان نور ګاونډي هېوادونه دي خو که هسټاریکل وګورو څنګه چې بومیا صاحب خبره وکړله نو د پاکستان او د افغانستان تعلقات زما په خیال چېرې هم داسې ښه نه دي پاتې شوي
کلم چې کوشش شوی دی نو هغه یکدم چې کوم دی هغه بیا خراب شوی دی که هغه د داود خان صاحب د طرفه کوشش شوی یا نور د هغې نه پس چې کوم افغان مشران راغلي هغوی کوشش کړی یا د پاکستان نه تر دې حده پورې چې کله د احمد شاه مسعود صاحب سره خبرې اترې په آخري سټیج باندې وې نو هغې هم پکې شهادت د هغوی نصیب شو. ما خیال دا دی چې یاره کله هم مونږ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خبرو کوو نو د بومیا صاحب خبره ټیک ده چې یاره دې ته مونږ په جذباتي نظر سره نه دي کتل پکار. پاکستان کې هم دوه طبقې دي، یو طبقه یو ایکسټریم باندې ده، بله طبقه بل ایکسټریم باندې ده. یو طبقه دا ده چې هغه وایي چې د پاکستان سرکار یا دولت چې کوم دی دا مکمل ذمہوار دی د افغانستان د حالاتو دپاره. بله طبقه دا ده چې هغوی وایي چې نه افغانستان په خپله او د پاکستان د دې مسلو هم افغانستان ذمہوار دی. دغه شان په افغانستان کې مونږ ګورو نو په افغانستان کې 40-50 ملکونه راغلي دي یا که مونږ د شوروي دغه سور انقلاب نه پس چې کوم حالات وو هغه ټایم چې څومره ملکونه په دې کې شامل وو هغه ټول چې کوم دی پښتو کې وایي سپین بازان دي، یو ملک د دې ټول هر څه ذمہوار دی هغه پاکستان دی. ما په خیال مونږ له کتل پکار دی چې مونږ په امن کې دلچسپي لرو دواړه ملکونه دواړه هیوادونه. دا وخت حالت دا دی چې په یو ټایم کې خو صرف د دولتونو ترمنځ د نفرت یو فضا به وه د کابل او د اسلام آباد. خو زه چې نن ګورم د پاکستان په عامو کوڅو کې هم دا خبره کیږي د افغان ولس باره کې هغه خبره اوس د دولت نه راښکته شوې ده څنګه چې کابل کې ټول پاکستانیان چې کوم دي هغه ایجنټان ګڼل کېږي. ټول پاکستان چې کوم دی پاکستانیان کې هغه پښتون دی، پنجابي دی، سندھی دی، بلوچي دی، هغې چې کوم دی د یو خاص یو مایند سیټ سره ورسره کتلی شي. دا ډېره بدقسمتي ده چې دا حالات اوس عامو خلکو ته هم لاړله. ما په خیال دا وخت زمونږ په سیاسي مشرانو باندې په سماجي مشرانو باندې او بیا په خاصه توګه په حکومتي واکدارانو باندې دا ذمہواري راځي. یو خوا د مطبوعاتو خبرې دي، هغه طرف ته مطبوعات چې کوم دي د پاکستان خلاف انتهایی نفرت دی پکې. دلته هم چې زیاتره مطبوعات دي نو هغوی چې د افغانستان باره کې خبره کوي نو هغه منفي ډېری مثبته چې کوم دی کمه دی. ما په خیال دې وخت کې ضرورت د دې خبرې دی چې دا خبرې خو مونږ کوو چې یاره پاکستان د افغانستان نه بغیر نشي پاتې کېدلی او د افغانستان امن د پاکستان نه بغیر نشي کېدلی. که چېرې واقعي مونږ غواړو نو دې ته یو غیر جذباتي انداز کې دې مسلې ته کتل پکار دي. افغانستان هم سپین باز نه دی څنګه بومیا صاحب تاریخ وویې تاریخ کې چې کوم دی د دې ځای نه د پښتونستان مومنټ هم دغلته شروع شو، آزاد بلوچستان مومنټ هم دغلته کې شو، د سندودیش خبرې هم د کابل نه کېدې. بیا د افغانستان چې کومه د تصفیې خبرې کېدې هغه هم د بده قسمته د پېښور یا د اسلام آباد یا د پینډۍ کراچۍ نه کېدلې. نو اوس مونږ دواړو له پاکستان له پکار دی چې افغان خټک صاحب چې څنګه خبره وکړله په ځای د دې چې د ګروپونو سره خبره وکړي د کابل سره وزله خبره کول پکار دي. دغه شانتې افغان دولت افغان مشرانو له افغان سماجي مشرانو له افغان قام پرستانو له پکار دي چې هغوی اوس لږ رامخکې شي او د پېښور یا د کوټې په ځای باندې اسلام آباد سره خبرې وکړي. دا خبره د اسلام آباد او د کابل ترمنځ پکار ده. دا د پښتون او د پښتون د تاجک او د ازبک یا د پنجابي او د پښتون خبره نه ده، دا د دوو هیوادونو خبره ده. دې ته په غیر جذباتي انداز کې کتل پکار دي. کابل هم ډېرې زیاتې غلطۍ کړې دي هغه به مني، پاکستان هم ډېرې زیاتې غلطۍ کړې دي هغه به مني. پکار دي چې دواړه اوس د دې نه تیر شو او اقتصادي ودې به اله راځي، یو بل سره به تعلق اله ښه کېږي چې ته خپل پوزیشن پرېږدې زه خپل پوزیشن پرېږدم لږ را مخکې شو. دلته هم چې کومې خبرې کېږي هغه هم دغه شانتې دوه ایکسټریم باندې کېږي. کابل کې چې کوم کېږي هغه هم په انتهایی ایکسټریم باندې کېږي. په داسې ماحول کې خبرې کول هم ګران دي، په داسې ماحول کې چې کوم دی ما په خیال تعلقات ښه کېدل هم ګران دي. زه په کابل په کوڅو کې آزاد نشم ګرځېدلی، ته د اسلام آباد په کوڅو کې آزاد نشي ګرځېدلی. تا پسې دلته کې انټلیجنس والے لګېدلي دي، ما پسې هلته کې لګېدلي دي. ما په خیال اوس د دې دشمنۍ او د تربګنۍ او د دې تربورولۍ نه ښه به دی چې د یو بل حیثیت ومنو او کابل کا اسلام آباد ومني او اسلام آباد کابل ومني او د انسانانو د ښه ګاونډیانو په حیث باندې چې کوم دی یو بل سره دا نور چې کوم مسلې دي دا هم حل کړو. او ورسره زما خیال خو دا دی چې په دې کې مونږ له ایران هم شاملول پکار دي، په دې کې هند هم آن بورډ اخیستل پکار دي، په دې کې کوم دی سابقه سویټ یونین چې کوم ریاستونه هغه هم آن بورډ اخیستل پکار دي. دا زموږ د دواړو مسله نه ده، دا د دې سیمې مسله ده. سلامت اوسئ. انشاءالله بېرته تاسو ته راګرځم. قدرمنونکو لنډه وقفه لرو، له وقفه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري.
بیا هم ښه راغلاست. بلې ځاځی صاحب ستاسو په نظر باندې اشاره وشوله د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه باندې د سیاستونو تر مابینځ کله هسکې او ټیټې ډېرې زیات پکې راغلي دي. اشاره دې ته وشوه چې هېڅکله د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ داسې کوم ښې اړیکې شاهد موږ او تاسې نه وو. اساسي علت او لامل یې څه دی؟ ولې دغه دواړه هېوادونه اوس خو جغرافیې ته تغییر نشي ورکولی؟ نو په ښو اړیکو کې د دواړو هېوادونو ګټه ده چې خپل منځ کې سره ولري، او یا هم دغه ډول ناخوالو ستونزو کې دواړه هېوادونه ضربه ویني او که نه ګټه ګوري. یو خو لوی موضوع دا ده چې دې مسئلې ته د ما په اند باندې دا باید لاړ شي صحیح دې مسئلې ته د مونږ سیاسون چې متاسفانه د داود خان نه راونیسه تر ننه پورې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې دغه مسله دوی ورته صحیح پام نه ده کړی او ناس سره نه دي په دې مسئلې باندې صحیح فیصله نه ده شوې چې د افغانستان خلکو ته او اخواته پښتنو ته دې ته یې واک ورکړی وای او ورته ویلي وای چې تاسو اوس د دې په اړه څه مستقبل کوئ، څه شی غواړئ. آیا متاسفانه د مونږ دواړو خواو سیاسون په عوض د دې چې په دې باندې خبرې وکړي او حقدار ته ورسیږي یو بل سره دښمنیانې شروع کړي. دښمنۍ په نتیجه کې تر اوسه پورې رښتیا هم افغانستان په پاکستان باندې یا په پاکستان په خاوره کې چې هغه کله اوري که پنجابي که اسلام آباد که په سند باندې هیڅ کله مونږ تعرض نه ده کړی. تروریستان هم نه دي ورلېږلي، انتحاریان هم نه دي ورلېږلي، راکټ هم پرې نه ده ورلېږلی، توپ هم پرې نه ده ورلېږلی. هېڅ مونږ داسې یو کار نه ده کړی چې په دې کې زه د پاکستان حکومت خلک نه د پاکستان حکومت ګرم بولم. دویم لوی لامل یې دا ده چې ولې دا ورځ په ورځ خراب شروع خرابېږي. ګورې زه خټک صاحب ته وایم، حسن خان صاحب ته وایم، ګورې بلوچستان او پښتونخوا دا دواړه ډېرې لویې صوبې دي. هغه د پاکستان د تشکیلات په حساب صوبې ورته وایي. د دې حد اقل د پاکستان په ملي شورا کې د مونږ په ژبه چې ملي شورا ورته یا پارلمنټ کې حد اقل تاسې 25 لا 10% خو یو هلته کرسۍ خو لرئ، حد اقل د 20 نه تر 10% پورې. تر ننه پورې ما دغه دوستان چې د مونږ دوستان ځان ګڼي، ما سوا د خټک صاحب او اڅکزی صاحب او یو 2-3 نور دوستان چې سناتوران یا وکیلان وو هلته، ما سوا د دې نه بغیر ما په پاکستان په اسمبله کې تر اوسه پورې د دې دواړو صوبو چې پښتونستان او بلوچستان ده د دې دواړو صوبو وکیلان چې سره یو ځای شوي او خپل حکومت باندې غږ کړی، په خپل فوجي حکومت باندې غږ کړی، په آیسای باندې غږ کړی چې یو ورته نور څه کوي، دې خوا ته مونږ پراته یو هخوا ته مونږ پراته یو، ته خو مونږ وژنې د 40 کالونه غواړې ته مونږ ووژنې او روزمره ګوره ټوله جګړه یا په پښتونستان کې ده یا په بلوچستان کې ده او یا په افغانستان کې ده. نو دغه سیاست د دې مشرانو دغه سیاست هم لامل شوی ده که چېرته دوی ښه لابي کړی وای او د پنجاب حکومت باندې فشار راوستی وای او په آیسای او په خپل نظامی حکومتونو باندې فشار راوستی وای، نو فکر کوم د دوی لابي به یوه ښه نتیجه ورکړی. اوس هم دوی ما درته وویل د 20% پورې ووټ لري هلته. دا دویمه موضوع ده. دریمه، کله چې د افغانستان پخواني حکومتونو همدغه دوه صوبې چې زه درته یادوم د پښتونستان او د بلوچستان خلکو سره د افغانستان حکومت ډېر کومکونه کړي دي. کله چې په دوی باندې به سختي راغله پنجابیانو یا نورو دوستانو به چې سختي راوستل نو د افغانستان حکومت به دوی سره ډېره ښه همکاري کوله ورورګلوۍ په فضا کې. مګر هم اوس چې په افغانستان باندې سختي راغلې هم په دوی باندې هم راغلې، دا نه وایي چې په دوی نه ده راغلې. باید دوی سره په اتحاد کې شي، اتفاق کې شي دا دواړه صوبې او افغانستان د فشار راوړي د اسلام آباد په مرکزي حکومت باندې، لکه څنګه چې دوی وایي چې اسلام آباد او کابل باید خبرې وکړي، دغه موضوع حل کړي په دا رقم چې مونږ مهرباني. سلامت صاحب، زه همیشه بېرته تاسو ته راګرځم. همدغه موضوع غواړم د خټک صاحب سره پرې بحث وکړم. خټک صاحب، اول که راشو موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو، هغه مشترک ګواښونو ګټو ته مخکې اشاره وشوله. اوس که راشو نن د دواړو هېوادونو په وړاندې لوی خنډ یا ستونزه او مشکل چې رامنځته کړی ویل کېږي تروریزم یا افراطیت دی. تر کومه ځایه پورې دغه تروریزم په افغانستان او پاکستان کې ستونزې مشکلات رامنځته کړي، دواړو خواو کې خلک وژني، هره ورځ خلک در بدره کوي او دغه ستونزه د دې په ځای چې کمه شي نو ورځ تر بلې زور اخلي. د دغه ستونزې د حل لپاره تر اوسه پورې پاکستان کې کوم کار ترسره شوی دی؟ ولې ترهګرو ډلو ته چې تر اوسه پورې افغان حکومت وایي چې هغلته ترهګرو ډلو ته ځای ورکول کېږي، پټنځایونه دي، د دې په اړه ولې تر اوسه پاکستان حکومت غږ نه دی پورته کړی؟ ولې ښه او بد ترهګر نن هم شتون لري
چې دواړو خواړو ته یې ستونزې مشکلات رامنځته کړي؟ زه به داسې ارزو کوم چې پاکستان کې ټول مهم سیاسي ګوندونه په دې خبره اتفاق لري چې پکار دا دی چې افغانستان سره موږ ورورولي وکړو. که هغه د زرداري صاحب ګوند پیپلز پارټي، که هغه د نواز شریف صاحب ګوند دی مسلم لیگ چې اوس په قدرت کې دی، زموږ دا ګوندونه خو عوامي نېشنل پارټي یا پښتونخوا ملي ویون پارټي یا د شیرپاو صاحب ګوندونه دا خو لا دې نه علاوه دي. نو مشکل دا دی چې پاکستان کې د قدرت یو مرکز نه دی، مختلف مرکزونه دي. نو هغې کې یو مشکل خپل پاکستان کې دننه هم نظام ته پیښ دی. خو دا خبره باندې باید چې موږ وپوهېږو چې کم خلک چې پاکستان کې امن غواړي، ډیموکراسي غواړي، سوله غواړي، هغوی په افغانستان کې هم سوله او ډیموکراسي غواړي. او په دې باید موږ پوه شو چې کم خلک چې پاکستان کې ډیموکراسي او سوله تهدیدوي، دا همغه خلک دي چې افغانستان کې هم ډیموکراسي او سوله تهدیدوي. یعنی مشترک دښمن دی، ګډ دښمن دی دواړو هېوادونو باندې. ډیموکراټیک او د سوله خوښونکي ځواکونه دي، سیاسي ځواکونه دی، په خپل منځ کې باید مناسبات هم ولري او یو بل په دریځ باندې پوه شي او یو بل سره همبستګي وکړي، پیوستون وکړي. بله، اما خټک صاحب د دې په رڼا کې زه دا خبره کول غواړم چې ساړه جنګ کې خو دې کې شک نشته چې پاکستان غربي کیمپ کې ولاړ و. سیټو سینټو نومې معاهدې چې امریکې جوړې کړې وې، پاکستان د هغې غړی و. افغانستان اگر چې بې طرفه و، خو عام ته انتباه دا وه چې ګویا افغانستان شوروي ته نږدې دی. نو د ساړه جنګ شخړې په خپل ځای وې. بیا د جهاد په نوم جنګونه راوړو، هغه هم تېر شو. اوس خبره ده چې زما په خیال کې 2014 کې ډاکټر صاحب اشرف غني چې تشریف راوړی اسلام آباد ته، نو چې کوم 48 تفاهم لیکونه امضا شو، دا بهترین اساس دی. په تېرو 9 کالو کې دا لومړی ځل و چې هم سیاسي اړخونه، اقتصادي اړخونه، سټراټیژیک اړخونه، ټولې خبرې په دې کې موجودې اما خټک صاحب ویل کېږي دې ته هم پاکستان حکومت ژمن پاتې نه شو. هماغه ولسمشر غني حتی پاکستان ته ولاړو، داسې ډېر نیوکې په رسنیو کې په ولسمشر غني باندې دغه وی چې حتی د یو میجر دفتر ته هم لاړو او له هغوی څخه یې د سولې غوښتنه وکړه چې نور دوی په افغانستان کې د سولې راتګ په برخه کې دوی مرسته وکړي. خو کله چې دلته د باور فضا شتون ونه لري، اعتماد یو پر بل باندې شتون ونه لري، څه ډول ممکنه ده چې دوی دې وتوانېږي د دواړو هېوادونو د اړیکو د ښه والي دپاره او د مشترک دښمن د له منځه وړلو دپاره د کار ترسره کړي؟ زه بیخي تاسو سره همنظره یم چې هغه 2014 وعدې پوره نه شوې او افغانستان کې ډېر لوی جنګ روان دی او وشو، ډېره وینه توی شوه، ډېر خلک زیانمن شول او هغه درد موږ محسوسوو، ځکه چې وایي چې هغه ځای شپه چې کوم ځای باندې اور بلي. نو موږ په دې پوهېږو چې جنګ اور چې افغانستان کې بل دی، نو چې هغې تاو څومره دی. خو دا هم تاسو یاد وساتئ چې دلته کې مونږ چې کوم خلک د ډیموکراسۍ پاک یو، د سولې پاک یو، نو مونږ به د دې قیمت ورکوو. یعنې زه چې کوم ګوند کې یم عوامي نېشنل پارټي، هغې خپله نږدې 1000 تنه خلک شهیدان شوي دي د ترهګرو د لاسه. او مننه کوم علت یې څه دی؟ علت یې دی چې موږ سوله غواړو که نه. سلامات اوسئ. موږ د ترهګرۍ مخالف یو، افراطیګرۍ مخالف یو. بېرته انشاءالله تاسو سره ګرځم خټک صاحب. خو زه دا عرض کول غواړم چې دا چې اوس په ماسکو کې دا غونډه مطرح ده چې وایي چې پاکستان، چین او روس به کینی، نو دا ډېره غلطه خبره ده. ځکه چې افغانستان باره کې چې بحث کېږي او افغانان پکې شامل نه وي، نو دا څنګه غونډه کېدی شي؟ دا داسې امپراتورۍ دي چې 19مې پېړۍ کې به فرانسه او انګلیسان به کېناستل او افغانستان باره کې او هند باره کې یا د افریقې باره کې کور مو ودان خټک صاحب. سلامت اوسئ. انشاءالله زه تاسو سره ګرځم. پاکستان حکومت تجدید نظر وکړي په خپل دې سیاست باندې. سلامت اوسئ. او یو واقعیتبینه سیاست چې هغه افغانستان سره د ورورولۍ او د ښه ګاونډګرۍ سیاست دی چې هغه مخې ته راولي. او زه دا د ډاډ سره وایم چې کوم دلته کې ملکي حکومت دی، هغه د دې په حق کې دی. او ما یقین دی چې راتلونکي 2 میاشتو کې، 2 میاشتو کې زه پیشبینه یم چې نوي سیاسي ابتکارونه به کېږي. خدای وکړي. هغه به د ولس په سطح به وي، ولس په کچه به وي. د مدني ټولنې خلک به ځي راځي او هم به هغې نه وروسته امید دی چې دولتونه به هم یو بل سره خبرې وکړي.
تاسو هم صاحب د خلک صاحب څرګندونې مو واورېدې، اما اشاره وشوله چې هغلته سیاسي احزاب په پاکستان کې چې شتون لري هغې هم همیشه د دې غوښتونکي دي څه ډول وتوانېږي دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې کې واوسېږي. هغه سیاسي احزاب چې هغه بیا قدرت ته رسېدلي دي هم د دې غوښتونکي دي. اما په پاکستان کې ملکي حکومتونه تر کومه ځایه پورې د پاکستان سیاستونه څومره دوی کولی شي تعقیب کړي او یا هم د پاکستان سیاستونه وټاکي. همیشه نیوکه چې کېږي د پاکستان په پوځي حکومت باندې ډېره نیوکه کېږي چې دوی هغه سیاستونه چې اوس فعلا په سیمه کې پر مخ دي د دغه سیاستونو تر شا دوی لاس لري. خټک صاحب ښو مسایلو ته اشاره وکړله. په پاکستان کې دوه ډوله حکومتونه دي. یو هغه حکومت چې موږ او تاسې وینو د پاکستان ولس وینو، یو شیډو ګورنمنټ ده چې هغه اصل قدرت د هغو په لاس کې ده. راځئ وګورو چې رښتیا سیاسي اسټابلیشمنټ د پاکستان د چا په لاس کې ده او اقتصادي اسټابلیشمنټ د چا په لاس کې ده. دا د یوې واحد منبع په لاس کې ده چې سیاسي جزایر ویشي، سیاسي جزایر تغذیه کوي، له معارف نه نیولې تر اسلامیاتو تر اقتصاده تر هر څه پورې دا سره ویشي. د ښاغلي پرویز مشرف وروستی کتاب ته که تاسې متوجه سئ، هغه د پوځ په لاس او د استخبارات په لاس باندې د اقتصاد زیربنایي د پاکستان اقتصادي زیربناو د هغو کنټرول او د هغو اسټابلیشمنټ په ښه توګه باندې معرفي کوي. بنا زما په نظر باندې ما چې درته ویلي چې پاکستان سره موږ له هغې ورځې چې جوړ شوی د ښه خاطره نه لرو، ښه رابطه نه لرو، د دې په خاطر چې له همغې ورځې نه چې دی جوړ شه موږ دې خوا کې کوم چې د افغانستان حکومت و دا یا د پښتونستان پورته کړې ده او دا د خپله حق ګڼي تر هغو چې دلته یو افغان هم پاتې وي، دا یو حق ده. خو دا په معنا د دې نه ده چې ګواکې موږ له پاکستان سره دښمني لرو. د دښمنۍ په معنا باندې نه ده. بیا هم که چیرې پښتونستان آزاد اوسي، منحیث او مستقلې علاقې واوسي، ځانګړی حکومت ولري، موږ به یو همسایه ولرو. که چیرې پښتونستان د پاکستان د خاورې مربوط شي د یو منطقي لارې، بیا به مو هغه همسایه وي. که چیرې د افغانستان مربوط شي بیا به موږ د پاکستان همسایه دا جغرافیه تغییر نه شو ورکولی. اما راځئ چې دغه په یو منطقي لاره باندې، منطقي لاره یې دغه د هر کله یو نوسانات په موضعګیریو کې د پاکستان لخوا را مطرح شوي په تاریخي انداز کې په 1940 کې کله چې پاکستان ایجاد په کراچۍ کې اعلان وشو چې دغه علاقې آزادې دي، خودمختاري لري. خو 3 کاله وروسته په 1949 کال کې فکر کوم بیرته بیا اعلان وشو چې ګواکې دا دغه ځان ته پاکستان غربي یونټ ایجاد شو چې د افغانستان لخوا لومړنی هغه عکس العمل یې راوپاره چې ما دې وخت اشاره ورته وکړه سرحد د احمداباد د قطعاتو د داود خان دغه وخت کې ورسېد. دغه مسایل چې همیشه دي موږ روابط یې خراب کړي دي. هم اوس که راشو بیان صاحب، موږ تاسو مشخصا په دې باندې بحث وکړو. په اوس کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د خړپړتیا اساسي علتونه او لاملونه څه دي؟ تروریزم، افراطیت، د دغه ګډ دښمن د دواړو د ټول نړۍ دپاره ګډ دښمن دی، د سیمې هېوادونو د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ دښمن دی، او که نه ښه او بد تروریزم شتون لري. که چېرته ښه او بد تروریزم شتون ولري ممکنه ده چې د حکومتونو ترمنځ د اړیکې پیاوړې شي. لومړی خو پاکستان هغه رښتینی حکومت د هڅه وکړي چې اول مخ پرېمینځي بیا په آینه کې وګوري. آینه دی نه ګناهګارۍ چې ګواکې دا سړی خړ کوي. اول د مخ پرېمینځي بیا د په آینه کې ځان وګوري چې رښتینی ځان یې ورته معلوم شي چې زه څه کوم. دې وخته خټک صاحب هم ښې مداخلاتو ته اشاره وکړه. دا اوس ناست په روسیه کې دا مستقیما مداخله د بل څه نه دی پاکستان لخوا د افغانستان په دننه چارو کې. دوهم دا چې افغانستان د لکه څنګه چې سرتاج عزیز هم یو ځلې د ما په مخ کې په ښایي حسن خان هم په هغه مجلس کې موجود و، په اعلان یې وکړو چې نور افغانستان د پاکستان ستراتیژیک عمق نه ده. رښتینی ډول باندې دغه کلمه دې له خپل سیاست نه وباسي. بل دا چې کېدلی چې کوم پروګرامونه چې دوی د هندوستان سره د اړیکو د ښه کولو یا د دوو پنجابونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره کاروي، لکه امن کې آشا ده، دغسې پلټفارمونه کې د اساس د مردمي اړیکو کېښودل شي تر څو یو ځل
دغه تخاصم خدای مکړه له حکومتونو نه د ملتونو دغه عمق ته ورنسي که چیرې دې عمق ته ورغی دا به ډېره ستراتیژیکه جفا وي له دواړو. تاسو ته بېرته راګرځم. ښاغلی احسان خان، تاسو د بومیا صاحب څرګندونې مو واورېدې او له دې تر څنګ ولې افغانستان او پاکستان یوې پرېکړې ته نشي رسېدلی چې له ترهګرۍ سره څه ډول کولی شي مبارزه وکړي، د کومو لارو چارو څخه باید استفاده وشي تر څو په دواړو هېوادونو کې هغه ګډ دښمن چې هغه تروریزم یا ترهګر دي هغوی وځپي، هغوی ته پټنځایونه ورنه کړي یا هم هغوی د ورانکارو اعمالو لپاره یو بل هېواد ته ونستوي؟ ورجې یو زه په دې گفتگو کې هم زه دا خبرې اورم لکه زازی صاحب خبرې کوي چې یاره مونږ په خیبر پښتونخوا صوبه کې چې کوم دی هلته به مسلې وې نو مونږ به د هغوی سره کومک کوو، د خلکو سره بلوچستان خلکو سره مونږ کومکې کړي دي. داسې مونږ دا هم خبرې کوو چې یاره یو سیاسي خبرې دا دی چې اوس د دې ټولو خبرو نه خټک صاحب ډېره صحیح خبره وکړله چې د شوروي یا د یخ جنګ سرد جنګ چې کومو هغه ټیم پالیسۍ د افغانستان څه پالیسۍ وي، بیا د هغې نه پس د پاکستان نمبر راغی د دوی څه پالیسۍ دي. ما په خیال د دې هر څه نه تېرېدل پکار دي. یوه دویمه خبره دا ده چې موږ ته زه ګورم چې په افغانستان کې اکثرو کسانو ته د پاکستان د اندروني د سیستم یا د نظام پته نه لکه څنګه موږ اکثرو پاکستانیان تجزیه نګارو ته یا جرنلستانو ته د افغانستان باره کې علم نه خو موږ هغه بڑا چڑھا کې بازې لکه هغه ډېر زیات دغه سره چې کوم دی هغه خبرې کوو. لکه دلته کې موږ دا خبره بار بار کوو چې پاکستان کې فوجي او سیاسي ګوره څه خبرې دا دي چې هغه زمونږ اندروني دي، څه خبرې داسې دي چې هغه د افغانستان اندروني دي. موږ له نه دي پکار چې زه د اسلام آباد په خاوره کښېنم او د افغانستان اندروني خبرې کوم چې یاره لکه دلته کې د چا څه خیال دی، ایتنیک کمپوزیشن څه دی، بیا دننه انټرنل پالیټکس څه دی، بیا د دې حکومت مسلې څه دي، هغه په خپل ځای باندې. دغه شان زه به دا ووایم چې زمونږ افغانانو وروڼو ته لکه پارلیمنټیرین ناست دي هغوی که اوس هم دا وایي چې یاره د پاکستان جیاګرافي موږ نه منو یا زمونږ د نه منلو انټینشنز دي، ما په خیال دا مونږ د دې سیمې سره هم ښه نه کوو نه دا مونږ د دواړو ولسونو سره ښه کوو. پاکستان څنګه چې خټک صاحب ووایي دلته کې څومره سیاسي ګوندونه دي هغوی ډېر زیات کوشش کوي چې د افغانستان سره ښه تعلق شي. نظامي څه مسلې شته هغه سکیورټي چې چېرته هم خټک صاحب ووایي د سر جنګ ته اشاره وکړله یا په هندوستان یا امریکا هر ځای کې د نظامیانو یو انفلوئنس یې کېدی شي په پاکستان کې وي خو هغه مسله د افغانانو نه ده، هغه زمونږ انټرنل مسله ده. په بلوچستان کې څه مسلې راځي هغه زمونږ اندروني ده. همدغه کومه غوښتنه چې تاسو ورته اشاره وکړه دې خواته هم افغان حکومت او افغانان هم همدغه غوښتنه کوي چې ولې د افغانستان د سولې موضوع همیشه هغلته یا د کشمیر په موضوع پورې تړل کېږي چې تر څو چې په کشمیر کې ستونزه حل نشي په افغانستان کې سوله نشي راتللی. هغه هم د پاکستان د لومړي وزیر د سلاکار د خولې څخه او یا هم د هند په موضوعات پورې افغانستان ورنښلوي چې ولې افغانستان د هند سره نږدې کېږي. اما دغه موضوعات یادونه تر کومه ځایه پورې دغه فاصلې لنډوي او که نور هم دغه فاصلې نورې هم زیاتوي. ګوره دا خبره ده چې په دې سرتاجزي صاحب په دې بیان باندې پاکستان کې دننه انتهایی تنقید شوی دی او اوس هم پې کېږي. مشاهد حسین سید چې خبره کړې ده ما په خپله په څو مرکو کې ویلي دي چې د دې مطلب دا دی چې د کشمیر مسله به تر هغه پورې د افغانستان سره به مسله تر هغه پورې تر کومې پورې د کشمیر مسله د کشمیر مسله د دوو ملکونو ترمنځ یو متنازعه علاقه ده. ولې افغانستان یو آزاد ریاست دی، پاکستان سیاسي مشرانو له نظامی مشرانو له دا د پاکستان انتهایی غلطه پالیسي و او دا د مشاهد صاحب د بیان چې کوم دی دا هغه سپیسیفک مینټالیټي چې کوم دی د هغې مینیفیسټیشن یا اظهار دی کوم ته چې زه هم وایم او خټک صاحب هم وایي چې دلته کې داسې خلک شته چې هغوی افغانستان ته په کوږ نظر سره ګوري او په هغې کې ما په خیال د مشاهد صاحب دا خبره چې کومه وه دننه دلته په پاکستان کې په هغې انتهایی تنقید شوی دی. اگر چې هغوی بیا د هغې یو وضاحت کړی دی چې زما مطلب دا و چې یاره سیمه ییزې مسلې چې کوم دي دا ټولې حل کول پکار دي. یا دغه شان سرتاجدي صاحب که دا ویلي دي چې په طالبانو باندې زمونږ اثر شته دا یو انتهایی ذموار کس دی که ده دا خبره کړې ده نو دا د پاکستان ذمواري ده چې دی د طالبانو باندې هغه اثر استعمال کړي او افغانستان د دا ډیمانډ د اسلام آباد نه وکړي. او ما په خیال په ځای د دې چې په ولس باندې ولسونو ترمنځ کوو نو دې باندې دا په دولتي سطح باندې یا په سفارتي سطح باندې د مشاهد حسین سید د پاکستان د یو انوای په حیث باندې نیویارک ته تللی دی
هغه دا خبره کړې ده چې د کشمیر نو د دې مطلب دا دی چې پاکستان واقعي داسې انټینشنز دي که چې د مشاهد دا خبره مونږ واخلو چې په افغانستان کې به دې دا اور بل ساتي نو دا یو انتهایی او غیر ذمه دارانه بیان و پاکستان کې په هغې باندې هم هغه فارن آفیس د هغې دغه ورکړی دی زادی صاحب اوس که راشو د حل لارو چارو ته څه ډول کولی شو دغه د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ورغېږي کله چې ګټې هم ګډې دي او همدا ډول نو ستونزې مشکلات د دواړو هېوادونو ترمنځ یو شان دي ترهګري دواړه هېوادونه ځوروي یا مخکې اشاره وشوله خټک صاحب ویلې چې د پولې هغې غاړې ته هم ترهګري دوی ځوروي او هغې خوا ته هم دوی د ترهګرۍ قرباني شوي دي اما څه ډول ممکنه ده چې د دغه مشترک دښمن په وړاندې دواړه هېوادونه سره لاس یو کړي او پرېنږدي چې دواړو خواو ته خلک ووژني زه دا وایم چې که چېرته رښتیا هم پاکستان د پاکستان فوجي حکومت رښتیا هم د زړه نه غواړي چې دواړه خوا افغانستان او اخوا ته خیبر پښتونخوا او بلوچستان په دې کې آرامي راشي او ټول خلک سره بیرته د یو سولې فضا کې ژوند وکړي او بیرته سره دوستان شي نو اول ما د پاکستان په عامو خلکو باندې غږ دا ده چې خپل حکومت د نظامی هغه ایسای اداره او نظامی کسان چې دي چې هغوی دغه 40 کاله غلط سیاستونه وکړل د افغانستان او د پاکستان ترمنځ باندې دومره لویه دښمني پیدا کړه چې حتی اوس حسن خان وایي چې رښتیا وایي په پاکستان کې پاکستانی عام خلک افغانانو سره ډېر زیات جوړ وو سره یو ځای اوسېدلي وو همدا رقم افغانان هم چې هلته اوسېدل ډېر سره دوستان وو دغه ټوله دښمني همدغه فوجي حکومت راوستې ده د پاکستان عام خلک او دغه سیاسون دغه ګوندونه باید کوشش وکړي دوی خبر دي دوی پوهېږي چې دوی ترېنه په تنګ دي دې خلکو نه یعنې په هر کار کې دوی فوجانو مداخله ده په هر کار کې د فوجانو مداخله ده او خارجي پالیسي د فوجانو په لاس کې تر څو چې دوی خپله خارجي پالیسي ملکیان په لاس کې وانخلي او ملکی حکومت په لاس کې وانخلي او همداسې نظامیانو په لاس کې نظامیانو خو اکثرا فکر په جنګ باندې هغه مخته شوي ټریننګ شوي د جنګ لپاره وي توپکې ورکړی ټانګې ورکړی چې دغه د کله دښمن شو ولی ورسره جګړه کوه مګر ملکیان سیاسون هر کله دوی پالیسي جوړوي دوستي جوړوي ښه روابط جوړوي ډیپلوماتیک روابط جوړوي اسانه روابط جوړوي د ملکونو د خلکو ترمنځ دوستانه جوړوي یو خو دا ده چې دی باید د پاکستان عام خلک او د مشران د خپل حکومت د فوجي حلقې نه وباسي او ورکي خپل ملکی حکومت ته رښتیا بهرنۍ پالیسي ورکي او په دې باندې فشار راوړي چې اوس د افغانستان سره راځه صحیح د زړه له کومې دوستي وکړه عین شکل زه افغانستان ته هم وایم د افغانستان سیاسونو ته هم وایم چې هغوی هم باید هغه پالیسي چې ورته خدای مکه یا امریکایان ورکوي یا انګریزان ورکوي ورسره شریکوي یا مثلا د منطقې نور هیوادونه چې د پاکستان په ضد باندې هغوی غواړي چې کوم عمل وکړي یا د پاکستان رقیبان چې څوک دي که چېرته خدای مکه د موږ حکومت هم دا کار کوي یا د موږ سیاسون هم دا کار کوي د هغو نه استفاده کوي او د هغو خبر مني او پاکستان په ضد باندې یا د پاکستان د خلکو یا د حکومت په ضد باندې دوی بعضې کارونه ترسره کوي نو دا هم باید ودروي دوی هم د موږ حکومت د موږ چارواکي هم باید یوه ښه منطقوي پالیسي تګلاره باید ښه قوي د خلکو په خواښه د ملي شورا په خواښه جوړه کړي تر څو چې دا دواړه ملکونه سره دغه شي ډېره مننه خټک صاحب اوس که راشو د حل لارو چارو ته څه ډول ممکنه ده چې دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې بېرته حسنه شي نیکې شي آیا دغه کوم تورونه چې شتون لري د دغه سپیناوی څومره مهم دی کله چې همیشه ویل کېږي چې پاکستان په خاوره کې هغلته د تروریستانو یا ترهګرو پټنځایونه دي د طالبانو مشران هغلته پنکه کېږي حتی د القاعدې شبکې مشر په پاکستان کې د پلازمینې ته څېرمه هغلته په یو پوځي اډه کې پنکه کېږي د اعتماد سازۍ دپاره دواړه حکومتونه باید څه وکړي تر څو یو پر بل باندې اعتماد ولري او د اعتماد په فضا کې دغه ستونزو مشکلات ته د حل لاره پیدا کړي زه به داسې ارزو کوم چې یو دوه داسې پرمختګونه شوي دي دلته چې هغه مثبت پرمختګونه دي یو خو د نومبر په میاشت کې چې پاکستان کې کم سیاسي حوادث منځته راغلل او ډېر ژور نتایج لري هغې په نتیجه کې د ښاغلي نواز شریف صاحب حکومت چې دی
هغوی لاس مضبوط شوی دی او چې کوم تهدید سره هغه مخامخ و هغه تهدید کم شوی دی. نو یو خو دا دی چې او د نواز شریف حکومت دا خبره تجمن و چې هغه به ترهګري ختموي بلکې دننه او خارج کې به هم چې ترهګري ده هغې په ضد به د نورو خلکو سره همکاري کوي. د اعتماد د فضا په خاطر باندې کوم داسې اقدام شوی دی چې په رښتینې توګه د پاکستان حکومت د ترهګرو په وړاندې درېږي یا مبارزه کوي او یا هم نور نه غواړي پاکستان کې ترهګرې ډلې شتون ولري؟ زه تاسو عرض کوم ما ته که اجازه راکړئ ما دا عرض کولو چې یو خو د نواز شریف حکومت لاس مضبوطېدلو مطلب دا دی چې هغه ته د امکان لاس ته ورغلی دی چې په دې سلسله کې عملي ګامونه پورته کړي. دویمه خبر دا نومبر کې د تغیرات چې راغلي هغې په نتیجه کې خبره کوم. دویمه خبر دا ده چې په دې دسمبر کې د پاکستان د سترې محکمې چې دلته ورته موږ سپریم کورټ وایو د هغې د یو کمیسیون ګزارش دلته چاپ شوی دی مطبوعاتو کې راغلی دی. دا د جسټس قاضي فایض عیسی نومې قاضي صاحب په مشرۍ کې دا د کویټه کې چې کوم ترهګرۍ واقع شوې وه په اګست کې او په هغې کې شپېتو نه زیات زموږ حقوقدانانو ژوند له لاسه ورکړی او شهیدان شوي د هغوی باره کې تحقیق کړی دی. نو هغوی هم ډېر نیوکې کړي دي انتقاد یې کړی دی پاکستان دولت په پالیسیو باندې. زموږ داخله چارو وزیر ورسره ملاقات کړی و دغسې دا ټولې خبرې هغوی په ګوته کړي دي. نو دا په خپله د پاکستان د سترې محکمې لخوا نه یو داسې ګزارش منځته راغلی دی او چې هغې کې سپارښتنې هم شته رهنمایي هم شته. نو هغه دا یو بل فاکتور دی چې کوم په نتیجه کې کیدای شي چې پاکستان اوس ګامونه ځینې اوچت کړي. خدای وکړي چې همدغسې وشي. ډېره مننه کوم. سلامت اوسئ. کور مو ودان. تماسونه روان دي چې مونږ په دې جنورۍ په دې دویمه نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ولسونو ترمنځ یو داسې تماس جوړ شي چې د پاکستان د ټولو ایالتونو خلک پارلمان غړي ژورنالستان او نور خلک خپلو کې وویني او خپلو کې په خلاص مټ خبرې وکړي په پرانستي ذهن خبرې وکړي. خدای وکړي چې همدغسې وشي. خټک صاحب یو بل ته خپل تشویش ووایي که څه تشویش موجود دی یو بل ته باید ووایي صراحت سره. کور مو ودان. سلامت اوسئ. بېرته راګرځم بیا صاحب ته په سټوډیو کې غواړم دولتونو ترمنځ د نوي سره همکارۍ او د امن د پروسې لپاره یو نوی امکان منځته راولي. او سلامت اوسئ خټک صاحب. امید دی چې دا پسرلی چې دی کې دننه به دغې وقفې نه به دولتونه فایده واخلي او که خدای مکه فایده نه اخلي نو بیا خو داسې دی چې دوی هغه سیاست په منځ اخلي. پاکستان کې موږ دا خبره کړې ده او دا خبره کوو پارلمان کې دننه هم کړې ده او بهر هم کړې ده چې بیا خو داسې دی چې د صدام حسین عراق چې کوم سیاست کولو دا خو بیا هغه ماجراجویي ده یا د ګذافي لیبیا چې کوم سیاست کولو بیا خو هغه ماجراجویي ده. کور مدان خټک صاحب ډېره مننه. سلامت اوسئ. په سوریه کې څه روان دي؟ ستاسو په نظر باندې اوس باید څه وشي؟ داسې کوم ګامونه باید واخیستل شي تر څو د دغه دواړو هېوادونو ترمنځ دغه شته اړیکو باندې اشاره وشوه چې دغه ستونزې مشکلات شتون لري اما دغه اړیکې څه ډول کولی شو بېرته ورغوو؟ زه خو غواړم چې لحسن خان نه د رحمان بابا په یو شعر په انداز کې یوه ګیله وکړم. هغه وایي چې که څوک تاله د انصاف په لاس کې درکړي خپل ټټو او د بلاس به برابر کړي. نو دی سرتاج عزیز ته اجازه ورکوي او پاکستان ته اجازه ورکوي چې کشمیر مقبوضه یا متنازع سیمه وبولي او ما ته اجازه نه راکوي چې پښتونخوا یو متنازع سیمه وبولم. زه فکر کوم چې دا به لږ څه له انصاف نه لري یا به دوګانه برخورد وي. بله مسله د دې ده که تاسې وګورئ په خپله د موږ خو ګیله له پاکستاني دوستانو نه ده د موږ ګیله له انګریزانو نه ده چې د استعمار په نتیجه کې مو داسې څه وکړله چې موږ نه غوښتله که نه موږ به اوس د هندوستان همسایه وو خو د جبر د زمان د جغرافیا د تقسیم د استعمار نتیجه وه چې اوس موږ یو بل ګاونډی هم پیدا کړی. اوس د حل لارو ته راشو. حل لارې دغه دی چې بیا هم له احساساتو نه وتلې د دوو ورونو تر کتم د جغرافیې په سر د مالي مسایلو په سر جنجال وي ولې دا خو یو بل ورور نه سره وزني وروري خو پای نه مومي. بالاخره دا خبر د کولو ده یا به قناعت کوو
چې دغه سیمه متنازع پاتې سي یا به تصرف مالکانه مطلق پکې یو طرف کې که نه وي دا ستونزه تر هغو چې افغان ده تر هغو چې پاکستانی ده دا به دوامداره پاتې سلامت سي بومیا صاحب حسن خان تاسو د حل لاره څه بولئ څه ډول ممکنه ده چې دغه شته ستونزې دواړو حکومتونو ترمنځ له منځه ولاړې شي په لنډ ډول چې وخت هم د خپرونې بېخ پای ته رسېدلی ګوره زه یو خبره دا کوم چې موږ له پکار دي چې هر یو کس خپل کردار ادا کړي دې پروګرام کې هم تاسو ګورئ زموږ زیاتره ملګري چې موږ خبرې کوو د افغانستان نه هم نو د ټولې مسلې حل چې کوم دی یا د ټولې مسلې جړه چې کوم دی هغه پاکستان دی او بیا موږ د پاکستان نه توقع کوو یو طرف ته موږ وایو چې جهاد ډېر ښه پروجیکټ و بل خوا موږ وایو چې دا د پاکستان لاسوهنه وه یو طرف ته موږ وایو چې په بلوچستان کې به زه لاس وخم پښتونستان کې به زه پښتونخوا کې به زه لاس وخم بل خوا پاکستان ته زه وایم ګوره یا د پاکستان دننه نظام باندې چې خلک دې راپاسي د فوج خلاف پې اوچت شي خدای روی ومنئ تاسو دغلته کې خپل حالت ټیک کړئ موږ به دلته کې خپل سټرګل څنګه خټک صاحب ووایي پاکستان یو نارمل سوسایټي ده دلته یو سټرګل روان دی د ستره محکمه هم لګیا ده سیاسي لیډران هم پکې لګیا دي میډیا هم لګیا ده نظامیان هم لګیا دي خپل یو د طاقت یو شی شته دی او دا په هر ملک کې دا موږ له منل پکار دي تاسو له پکار دي چې د خپل ملک دننه خبره وکړئ او مننه ښاغلی حسن خان زادی صاحب وم اورېدل ښاغلی حسن خان اشاره درلوده چې تاسو خپل هېواد کې خپلې ستونزې خپله حل کړئ او موږ خپل هېواد کې خپلې ستونزې حل کړو همیشه انتقاد هغه کېږي چې په پاکستان کې کومې ډلې ټپلې چې د افغانستان په وړاندې جنګي یا د افغان حکومت په وړاندې جنګېږي پاکستان دغه حمایت کوي یا د پاکستان اقلا هغه د حسن نظر په خاطر دغه ډلې د پاکستان څخه وباسي وروسته افغانستان پوهېږي خپله داخلي ستونزه مشکل د خبره یي چې د خپله ستونزه حل کړي موږ د خپله ستونزه حل کړي نو بیا نو ناستې ته څه ضرورت ده بیا نو رابطې ته څه ضرورت ده بیا نو تګ راتګ ته څه ضرورت ده نو موږ همدا وایو چې موږ افغانیان هم باید همداسې موږ پوهېږو چې څه وکړو او د دوی حکومت چې د موږ په افغانستان چارو کې لاسوهنه کوي خصوصا فوجیانې موږ چې دې ته مشوره ورکوو چې تاسو حکومت ته داسې ووایئ دې موږ ته همداسې مشوره راکړي چې موږ خپل حکومت ته څه ووایو دا دوستي خو په همدې باندې جوړېږي روابط خو په همدې باندې جوړېږي دا رقم نه کېږي چې ته ووایې ته خپل حکومت جوړ کړه او زه خپل حکومت جوړم ما ته ترهګر ته رالېږې انتحاري ته رالېږې د ما په اړه باندې په روسیه کې ته ناسته کوې د ما په اړه باندې په چین کې ته ناسته کوې د ما په اړه باندې په طالبانو سره ته ناسته کوې د ما په اړه طالبان د دولت دښمنان ته ساتې پاکستاني پاسپورټونه ته ورکوې ویزې ته ورکوې اروپا او امریکا ته یې ته رسوې نو زه نور څه درته وایم دا خو لاسوهنه ده مستقیمه لاسوهنه ده چې ته وایې ته خو ته ما نه پرېږدې چې زه خپل ملک خپله دغه کړم که نه کور مدن د ولسي جرګې غړی قادر زاده او په افغانستان کې د جنوب اسیا د خپلواکو جنرالانو د ټولنې مشر ضیا بومیا همدا ډول له اسلام آباد څخه د سیاسي چارو شنونکی او سناتور افراف صاحب خټک او خبریال او د سیمې سیاسي شنونکی حسن خان کور مو ودان سلامت اوسئ چې په خپرونه کې مو تر پایه پورې زموږ سره ملتیا وکړه قدرمنونکو له تاسو څخه مننه کوم چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مل وئ تر بیا هم په لویه مهربانه خدای سپارم الله مو